په دې ورځو کې د دې سړي ویډیوګانې چې خپل نوم بلال یادوي ډیر لاس پر لاس یوټیوبران او تلویزیونونه د مخاطبینو د جذبولو لپاره هڅه کوي چې دا یو غټه کیسه د ده په وینا چې دی امریکایي دی نوم یې ډیویډ او د امریکا د کالیفرنیا ایالت د لاس انجلس د بوستون له ښار څخه دی. قبل من داوود بود، دیوید میگفتن، اندرسن. از کالیفرنیا لس آنجلس هستم. دی په بګرام کې انجینر او بیا په مخدره مواد روږدی شوی و چې اوس مسلمان شوی دی. نوم یې بلال او د طالبانو د یو امیر سره ژوند کوي او نه غواړي چې بیرته امریکا ته ستون شي. خو د ده په خبرو کې ځینې نیمګړتیاوې شته. اول خو د بوستون ښار د امریکا په کالیفرنیا ایالت کې نه دی. دوهم د ده انګلیسي د هغه چا په رقم نه ده چې خپل ټول عمر یې په امریکا کې تیر کړی وي، بلکې د ده انګلیسي د افغانستان د پارسیبانانو په رقم ده. نو زه یې لږ شکي کړم. په دې خاطر ولاړم په انټرنیټ کې مې د عبدالوجید په نامه چې څو کال تر مخه مې د هغه ویډیوګانې لیدلې وې او هغه هم د ده په شان معتاد او په شکل هم درته ورته پیدا کړې. نو ماته دا سوچ پیدا سو چې دا اوسنی بلال خو به پخوانی مجید نه وي او آیا کومه کیسه چې دی خپل د ژوند کوي رښتیا ده که نه ده. په دې هر څه د پوهېدې لپاره مې په یوټیوب کې د دې سړي ویډیوګانې چې د اشنا تلویزیون او ځینې نورو سره یې مرکې کړې وې وکتلې. ده په هره مرکه کې خپله کیسه په څو رقمه بیان کړې ده. یو ځای وایي چې طالبانو مې په دې خاطر پلار او مور وروڼه راووژل چې ما د امریکایانو سره کار کوئ او ما ته هم شکنجه راکړه. بل ځای بیا وایي چې اکا مې ډېر ظالم سړی و او میراث یې راڅخه واخیستی او زه یې معتاد کړم. خو په هر صورت پس له د څو ویډیوګانو د لیدو څخه دې نتیجې ته ورسېدلم چې دا سړی به امریکایي نه وي. دا شاید هغه عبدالمجید چې د هرات د روباټسنګي ولسوالۍ و او د امریکایانو سره ترجماني هم کړې ده او بیا وروسته معتاد شوی دی. په هغه وخت کې هم په دا تېرې ویډیوګانو کې دته ځینې خلک وایي چې ته شاید افریقایي اوسې او دی دا خبره ردوي او وایي چې زه افغان یم او د هرات ولایت د روباټسنګي ولسوالۍ یم. د ده دا خبره صحیح ده چې دی افغان دی ځکه چې د ده انګلیسي د افریقایانو غوندې قوي نه ده. او بل دا چې افریقایان معمولا غټي پزې لري او غټ شونډان لري. خو ډېر احتمال لري کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د معتادینو په ټولولو یې شروع وکړل نو دته به دا سوچ راغلی چې راځه د طالبان خو ساده خلک دي او داسې یو داستان به ورته جوړ کړم او خطا به یې باسم چې تر ډېره حده دا پلان بریالی و. په دې خبره نسبتا ډېر خلک وغولول دا چې عبدالمجید یا بلال چې نوم یې هر شی وي معتاد دی او خپل د مجبوریت دا داستان جوړ کړی خو د یوټیوبرانو او ځینې تلویزیونونو بالاخره رسوایي ته وباسئ. موږ باید دا هیر نه کړو چې کله چې انسان په داسې عمل گرفتار سي هر کار ته مخه کولی سي. نور نو والله اعلم قضاوت ستاسو دی.